بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه واقع ده. سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنهما دا دوه صحابه یو ځل د جهاد په موقع کې دوی دعا کوله دوانو دی یوم دعا وکړو دی بلم دعا وکړو زما دعا کوم ته په امین وي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وې دی عبد الله بن جحش رضی الله عنه ما ته ویل د احد په ورځ باندې د احد جنگ چې کله کېده ما ته ویل سعد دعا ولې نه غواړې د الله نه راځه چې لګزان له شو دوانه او لکه دعا وغواړو ځکه د جهاد په میدان کې دعا ډېره قبلېږي. وې زه سره ځان له شوم او دعا م غوښتله په دې وخت کې وې د دعا وکړله سعد رضی الله تعالی عنہ دا دعا وکړله چې ای زما ربه چې کله زر دشمن سره مخامخ شم سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په خپل وې دا دعا ما وکړله یا الله چې کله زر دشمن سره مخامخ شم زما مخې ته داسې سخت دشمن راواله چې انتهایی سخت حمله کوونکی دشمني چې ما باندې په شدت سره حمله کوي او ډېر زړوري او په قتال کې او په جنگ کې ډېر ښه ماهري دا هغه سره زما ملاقات وکړه په دې میدان کې هغه زما سره جنگ وکړي او زه د هغه سره جنگ وکړم او یا الله بیا ما په هغه باندې غالب کا توفیق را لراکا چې زه هغه قتل کم ستا دشمن دی چې زه د هغه د ژوند ختم کم په خپل لاس باندې او بیا د هغه نه هغه مال د غنیمت په تور باندې زه واخلم. دا دعا چې کله ما وکړله عبد الله بن جحش رضی الله عنه ویل چې امین یا الله زما د دې ورور دا دعا قبول کړي ځکه دا ډېره ښایسته دعا ده مزیداره دعا ده د مجاهد تمنا ده. وی بیا د دې نه بعد عبد الله بن جحش ما ته وایي چې اوس زه دعا غواړم ته راته امین وایه. وی هغه دعا شروع کړله یا الله ما ته یو داسې کس سره مخامخ که په دې میدان کې چې مقابله ورسره وکړم چې هغه زما سره سخت جنګ وکړي او سخته حمله په ما باندې وکړي او بیا ستا په دې لاره کې چې زه راوتی یم هغه راولګېږي ستا دشمن زما دا پوزه زما د غوږونه او زما د اندامونه کټ کړي یا الله زما د اندامونه چې کله کټ شي یا الله او دا زما د بدن نه پرې شي د قیامت په ورځ ته کله ما راپاسې نو زه تا سره یا الله په داسې حالت کې ملاو شم چې زما د اندامونه کټي او پرې شوي زما د دې بدن او بیا الله ته زما نه تپوس وکړي چې زما بنده دا ولې په داسې حال کې راغی ستا د اندامونه پوره نه دي ستا د اندامونه د اعضا تا نه پرې کړی شوي دي او زه ووایم چې یا الله دا د دې دپاره چې ما ستا د دین دپاره قرباني کوله ستا د دین د وجې نه ما سره دا کار شوی دی زما د چا سره د کمې پولي پټي مسله نه وه بله څه خبره په دې کې نه وه یا الله ستا دپاره ما دا قرباني پیش کړې ده. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې کله ما امین ویلو د ده په دعا باندې او هغې نه بعد بیا دا معرکه ختمه شوله او د احد شهیدان مونږ کله کتل مونږ چې وکتل نو عبد الله بن جحش رضی الله عنه چې څنګه دعا کړې او مکه شان دشمنان راغلي او مشرکین او پوزه او غوږونه او اندامونه یې ټیکټ کړي څنګه چې دعا کړې او ماغه شان ته الله رب العالمین دغه دعا قبول کړه. د جهاد په میدان کې الله رب العالمین دعاګانې ډېرې قبلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وایي مدینې ته راواپس شو نو حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا یو زنانه ده دا راووته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سفر نه جهاد نه راتلو دا ملګری دا زنانه چې کوم پاتې کوم کسان به پاتې کړي وروسته په یو ترتیب به کار کوي ایوه استقبال له وروته زنانه به حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغه د استقبال لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملاقات لپاره په دې وخت کې حمنه بنت جحش رضی الله عنها ته ویل شو چې ستا غرور شهید شو په احد کې عبد الله بن جحش رضی الله عنه وختي چې واقع باندې چې دعا وکړه چې الله ما باندې د کس مقرر کا سخت حمله را باندې وکړه اندامونه مرانه پرې کی او بیا تاسو په دې حالت کې پیښ شمه چې زه درته یا الله دا ستاسو لپاره دا کار ما سره شي. دغه صحابي خور وحمنه رضی الله تعالی عنها چا ورته له رور دي شهید شو ویل انا لله وانا الیه راجعون. بیا ورته چا ویل ماما دي شهید شو حمزه رضی الله عنه ماما کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماما دي شهید شوی دی حمزه رضی الله تعالی عنه. بیا یې فرمایل انا لله وانا الیه راجعون. بیا ورته ویل خاوند دي شهید شو مصعب الله اکبر دا مصعب دې خاوند مصعب ابن عمر شهید شو په دې وخت کې وای دا زنانه چې وا وای دی یو چغه واله یو کلیکي واله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منظر کتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ګوره د دې زنانه په دې ځل کې د خاوند ګوره یو مرتبه ای خاوند دې واورې دا یو ناری واله خلینه یو کلیکه وخت خو دې صبر نشو
فزان راکې نه خو د یختي نه راشلول سینې نه والي ګریوانه نه نشلول صبر وکړه الله رب العالمین دغه چې مؤمنان مسلمانان زمونږ تاسو ورونه هغه شهیدان کیږي د دې په دې جدای باندې موږ ته درد ملاويږي په جدای باندې موږ ټول درد من کیږو په ملګری پسې هغه درد هر چا ته محسوس کیږي زما محترم ورونه هغه نیمګړتیا د دنیا پر حال سره راشي خو به صبر کېدل نه دي پکار جزې فزې نه دي کول پکار او ګډې وړې خبرې کول نه دي پکار دا ډېر لوی د اعزاز خبره ده چې الله رب العالمین یو چاته شهادت مرتبه ورکړي د شهید پلاری جوړ کړي د شهید روري جوړ کړي د شهید مور یو زنانه جوړ شي یو زنانه د شهید خور جوړ شي دا ډېر لوی مرتبه ده زما محترم ورونه کله چې قرآن او سنت ته جوړ نظر واچي وای د بنو دینار یو بل زنانه را روانه و په دې زنانو کې هم دې د احد نه د واپسې په دې موقع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات لراتله د دې زنانه خاوند ورور او پلار دریوانه شهیدان شو خاوند هم شهیدو ورور هم شهیدو او پلار هم شهید په یو کور کې درې کسه الله اکبر عجیب صحابه کرام عجیب ایمانونو ټول کور نم دستل جهادون موقع کې شریکېدل مونږ خو بزدلی غالبه ده د دنیا محبت را باندې غالبه شوه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی کړه په مونږ او تاسو صادقه شوه ده چې حب الدنيا وکراهیت الموت کافر به باندې راځي د لمدې نونې په شان ته خوري لکه په دسترخوان باندې چې پرتای ما تکړه نونې ولی صحابه ویل وهن بدر کې راشي وهن څه دی د الله رسول ویل هغه دنیا سره محبت دی او د مرګ نه کرکه دی یاره مونږ ټول کې د بزدلی موجود صحابه کرام کې دا وهن نو دا مرزونه باغی کې نو دې زنانه چې کله وې د درې وانه ویل شو وې دې ویل چې دا خو تلم دې لپاره شهادت لپاره کله خاون شهید شوی کله رور کله پلار ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت بیان کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو دا یې نشو برداشت کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ وفات شي یا دي دشمنان را نه شهید دومره محبت یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چا ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله روغ دی را روان دی اوس فراشي تشریف براوړي ویل چې کله پر خپل سترګو باندې وینم او دا زما نظر په ولګيږي نو الله بس ما دا زړه یخش او چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر ولګیدا نو دینه بعد دې زنانه وی اعلان وکړلو او چې ویل كل مصیبه بعدك جللو اے دا الله نبی ستاسو لیدلو نه بعد چې په ما څه مصیبتونه راغلي هغه دې خلاص راغلي ما پروا نشته هیڅ مصیبت نه لږ په ما راغله چې تاسو ژوند دي چې الله رب العالمین دا نبی وانه پیغمبر وانه د الله د نبی لپاره دې قربانین د الله د دین لپاره